نیک هیلې د ایسې درنو لیدونکو ستړي مشئ دا چې افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې تېره ورځ د چمپیون ټرافي لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. نوملړ یې خپور کړ. په یاد نوملړ کې لوبغاړي انتخاب شوي دي. دا چې څنګه لوبغاړي انتخاب شوي د پاکستان کنډیشن ته په کتو مقابلو لوبډلو ته په کتو چې سویل افریقا، انګلستان او د دې ترڅنګ استرالیا د موږ سره ګروپ کې، نو په دې یادو لوبډلو په وړاندې څنګه سکواډ انتخاب شوی، څنګه مقابله به وکړي. په همدې تړاو راسره د کرکټ د چارو شنونکی ښاغلی صبغت عاطف مېلمه دی. له ده سره په همدې تړاو غږیږو، له موږ سره پاتې شئ. عاطف صاحب ستړی مه شئ، مننه چې وخت مو راکړ. ډېره زیاته مننه. سلامونه الهام صاحب تاسو ته او د پاڼې ټولو درنو لیدونکو ته هیله د وخت به مو ښه وي. کور مودان. عاطف صاحب د پاکستان کنډیشن او هلته مقابلو لوبډلو ته په کتو څنګه لومړی او سکواډ اعلان شوی د افغان کرکټ بورډ لوري او څومره ښه به ثابت شي؟ ډېره مننه. زما په فکر اکثریت کوم لوبغاړي چې په سکواډ کې راغلي دي لا وړاندې فکر کېده چې همداسې یو نوملړ به اعلانېږي او هغه اکثریت لوبغاړي مخکې له مخکې که ووایو چې هغه په نښه شوي وو، ځکه مسلسل چې کوم سریزونه وشو او کومو لوبغاړو ته موقع ورکړل شو هغې څخه هم دا ښکارېده چې بالاخره دوی څه کول غواړي یا کوم لوبغاړي دوی په نظر کې دي د چمپیون ټرافي دغه ډېر مهم او ستر ایونټ لپاره. خو شخصا زما لپاره چې کوم څه د پام وړ دي هغه د په مین سکواډ کې د درویش رسولي نشتون دی، ځکه موږ ان د 2023 کال نړیوال 500 ورځې جام کې دا خبره کړې وه چې زموږ د پراپر توپوهونکو شمېر تل په لوبډله کې کم وي او په دغه چاره یا د دغه ستونزې په حل باندې باید بیړنی کار وشي، ځکه موږ چمپیون ټرافي سره کافي وخت او فاصله لرله چې موږ کولی شو د میډل آرډر کې یو دوه نور توپوهونکي چې هغوی بالاخره دغه تشه یا دغه کوم ډیپو خالیګاه چې لیدل کېده دغه دې ډکه شي. خو څنګه چې په کار په منځنۍ برخه کې د توپوهنې دغه برخې د ستونزې د حل لپاره هغسې چې باید دغو لوبغاړو ته په مسلسله توګه موقع ورکړل شوی وی، موقع ورنه کړل شوه او دغه څه بالاخره باعث شو چې دوی یو ځل بیا لکه څنګه چې موږ په نړیوال جام کې کتل چې زموږ د الراونډرانو شمېر به زیات و، ښایي دا چې دوی یو ځل بیا له هماغسې یو ترکیب سره په دغه سکواډ کې ولوبېږي. له شک پرته د الراونډرانو ډېر شتون د افغان لوبډلې هغه سټرانګ اړخ دی چې معمولا په دغسې مهمو ایونټونو کې تل لوبډلې کوشش کوي چې له خپل هغه غښتلي اړخ سره ولاړ شي. خو مونږ به هرومرو د پراپر توپوهونکو د شمېر کموالی له یو لړ منفي عواقبو او پایلو سره مونږ مخامخ کړي او زموږ لپاره دغه خالیګاه لا هم خالیګاه پاتې ده. تاسو په اند عاطف صاحب ولې یو پراپر توپوهونکي ته ځای نه ورکول کېږي په همدې میډل آرډر کې یا په وروستیو کې؟ زه فکر کوم چې بیا هم خبره د اعتماد ده او دا نه یوازې دا چې ستاسو لپاره بلکې زموږ لپاره هم دا پوښتنه ده چې ولې موږ د منځنۍ برخې لپاره د یو دوه نورو ځوانو لوبغاړو د ښه روزلو هغه بریالی ازمایښت ونه کړ، یا که ازمایښت مو وکړو بالاخره ولې اعتماد نه کېږي. تاسو وګورئ درویش رسولي په د افغانستان لپاره په وروستیو داخلي لیستې سیالیو کې څومره ښه ولوبېده. هغه د هغه مسلسلو یو دوه درې ایونټونو کې لومړی یا دوهم نمبر غوره توپوهونکی راغی. هغه په کندوز کې چې کومې لیستې سیالۍ وشوې دوی داسې انینګزونه وکړو چې 140 نه یعنې په یوه پاڼۍ کې د منډې زیاتې وې او کله هم چې درویش رسولي ته موقع ورکړل شوې ده د اوس په د ځوانانو یا د افغان ابدالیانو چې کومې لوبې وشوې په دغو سیالیو کې ایمرجنګ سیالۍ چې وې په هغې کې تاسو یو انینګز د درویش رسولي ولید چې هغه ډېر ښه و. دغه ځوان له ډېر ښه حالت څخه تېرېږي او ځای جوړېده چې هغه په مین سکواډ کې واوسي، خو لا هم دغه پوښتنه بې ځوابه ده او زه نه پوهېږم موږ به لا نور څومره د هغه د پراپر توپوهونکو د شمېر له کموالي سره مخ وو او څومره به موږ له عین شان یو حالت سره مخ ته ځو. عاطف صاحب که درویش رسولي ته چېرته په همدې سکواډ کې ځای ورکړل کېدای د چا پر ځای باید انتخاب شوی تر څو د لومړ برخه وای؟ زما فکر کېدای شو چې مثلا موږ یو
الراونډر چې دی هغه کم کړی وای. اوس څومره موږ د کتونکو نظرونه اخیستي دي دوی دوه اپشنه انتخاب کوي. دوی دا فکر کوي چې موږ که وګورو د پاکستان ویشتن ځایونو ته په پام سره ستا لوبډله باید 300 پلس منډې جوړې کړي یا 280 دوی باید بره منډې جوړې کړي او هدفونه هم معمولا 300 په شاوخوا کې وي. نو دغسې هدفونو د پوره کولو لپاره که تاسو سره رحمت هم واوسي، که تاسو سره حشمت هم واوسي، که تاسو سره اکرام هم واوسي، نو ډیره ستونزمنه ده. نو دلته هم د اسحاق رحیمي چې هغوی د ویکټ ساتونکي په توګه په لوبډله کې حصه وای، شاید تر اکرام علي خیل د هغه لوبېدنه لوبډلې ته مؤثره ثابته شوې وای. او هم که موږ وګورو درویش رسولي چې یو ډېر کلیدي توپ وهونکی دی، د شتون ډېر ضرور و. نو ډېری دا وایي چې مثلا ګلبدین نایب پر ځای اکرام علي خیل یو داسې بدیل کېدی شو چې هم د لوبډلې هغه د پراپر توپونکو شمیر له لحاظه هم پوره شي، هم د لوبډلې هغه ترکیب ورسره لا ډېر غښتلی شي. نور خو که سکواډ ته عمومي نظر کوو، حشمت الله شهیدي په دې وروستیو کې که موږ په دې وروستیو کې نه روانه یوه موده کېږي چې هم هغه د فټنس مسله لري او هم د هغه د سټرایک ریټ ستونزه ده، هم د سټرایک روټیشن ستونزه ده، او هم موږ ګورو په ډېره مهمو برخو کې د کیچونو د مس کولو مسله ده. نو زه فکر کوم چمپیون ټرافي سره په دومره لنډ مهال کې خو تغیرات ناممکن دي یا ناممکن وو حتی له ورلډ کپ څخه. خو کله چې دغه چمپیون ټرافي پای ته رسیږي، زما په فکر په دغه برخه باندې هم فکر کول پکار دي او موږ باید چې بالاخره نور له داسې یو ترکیب سره ولاړ شو چې لوبډلمشر په خپله د نورو لوبغاړو لپاره یوه الګو او یو مثال واوسي او نور له هغه څخه باید زده کړه وکړي، نه دا چې هغه په خپله په یو نه یو ډول تېروتنې وکړي. نو په هر حال زما په فکر انتخاب ډېر بد نه دی، ښه انتخاب شوی. موږ 11 ښه لوبغاړي له دغه سکواډ څخه راایستلی شو، خو د یو پراپر توپ وهونکي او په عین وخت کې د یو داسې بل ویکټ ساتونکي چې مثلا هغه د هغه سټرایک ریټ دی یو څه جګ واوسي، یو څه زړور دی واوسي، د هغه شتون احساسیږي. خو په هر حال بیا به هم په نیک پال دغه حالت نیسو، ګورو چې بالاخره افغان لوبډله څنګه سیالۍ ترسره کولی شي. په ټولنیزو رسنیو کې د مجیب الرحمن په نشتون مینوال او د کرکټ څارونکي یو ډول ناخوښي څرګندوي. کرکټ بورډ بیا وایي چې یو ورځنیو لوبه تر اوسه لا دی جوړ شوی نه ده. داسې ګنګوسۍ هم شته چې مجیب الرحمن خپله نه غواړي چې د یو ورځنیو لوبو برخه دي شي، غواړي چې د نوین الحق غوندې دی هم په شلوریز فارمټ کې پاتې شي. ستاسو په خبره چیرته ده او د غضنفر وروستیو کارګردګیو ته په کتو باید څوک لوبول شوی وای؟ مننه. د مجیب الرحمن د انجرۍ ستونزه رښتیا هم جدي وه، شک نشته. او زه فکر کوم څو حالتونه دي که مقایسه کوو د اعلی محمد غضنفر او د مجیب الرحمن، موږ له دغو دواړو څخه باید یو دغسې فینګر سپینر په توګه انتخاب کړی وای چې هغوی له مختلفو سکیلز، مهارتونو، ویرایټیانو څخه برخمن دوه توپ وهونکي دي. نو که کرن حالت ته ګورو، اعلی محمد غضنفر مسلسل ولوبېد او هغه هم ډېر ښه حالت څخه تېرېږي. خو هغه ښه اړخ به یې دا و چې مثلا مجیب الرحمن چې دی هغه تر دې وړاندې دومره غټ ایونټونه لوبولي دي او هغه مثلا له ډېرو ننګوونکو حالاتو څخه راتېر شوی دی او د تل کله هم چې د لوبډلې برخه دی هغه په اټیک کې له فاست بالر سره ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړې ده. دغه ګنګوسې رښتیا هم شته په ټولنیزه میډیا کې، خو په خپله مجیب الرحمن په دې اړه څه نه دي ویلي. او زه فکر کوم په اوس لنډ مهال کې دغه مسله ډېره د بحث وړ په دې نه ده چې موږ په روان حالت کې یا په کرن حالت کې اعلی محمد غضنفر هم ګورو چې ډېر ښه حالت څخه تېرېږي او تر ډېره به هغه وکولی شي چې د مجیب الرحمن تشه ډکه کړي. او دا خبره هم درسته ده چې مجیب الرحمن زما په خیال چې هغه سلسلانه نه دی رغېدلی او 500 ورځې لوبې داسې لوبې دي چې هغه یو اوږد فارمټ دی، 10 اورونه کته ترسره کوي او 500 فیلډینګ کوي. نو خامخا د یو داسې لوبغاړي لپاره چې هغه تازه رغېدلی وي یا په مکمله توګه انجري نه وي ښه شوي، نو زما په فکر په دغه ځای کې ښه انتخاب شوی دی او اعلی محمد غضنفر لپاره به ښې هیلې ولرو. مننه طیب صاحب. د افغان لوبډلې وروستیو لوبو ته په کتو چې په مقابلې لوبډلې ډېرې ښې ماتې کړې، سویلي افریقا ته نړیوال جام کې وګورو همداسې
او په ټوله کې ډېر لوبغاړي ډېر ښه لګیا دي او توپوهنه توپچونه ډېره ښه ده. څنګه ارزوئ مقابلې لوبډلو سره به څنګه لوبې ترسره سي؟ که استرالیا ده، که سویلي افریقا ده، انګلستان دی په چمپیون ټرافي کې؟ زه فکر کوم مونږ شاید تر بل هر وخت له داسې یو نوملړ سره ولاړ شو چې هغه نوملړ دی تقریبا مثلا داسې ځینې لوبغاړي دی مس نشي چې مونږ ووایو چې هغه لوبغاړی د سکواډ درویش رسولي مسله مخکې یاده شوه، خو د هغه لپاره هم مثلا د تغییر احتمال او شونتیا جوړېدی شي که اړتیا احساس شي شاید هغه مین سکواډ او لوبډلې ته راوستل شي. نور د ابراهیم زدران رغېدنه ډېر ښه خبر دی. په خپله رحمان الله ګربز چې موده وړاندې یوه وړه انجري مسله وه هغه هم جوړ شوی دی. راشد هم مونږ ولید چې ټیسټ لوبه یې ترسره کړه، نو له دې څخه ښکاري چې هغه هم بیخي فټ دی. دا و کنډیشن ته که ګورو زموږ لوبغاړي چې دي هلته په ACL کې لوبې ترسره کړي، له دې وړاندې دوی په ځینو روزنیزو حالتونو کې هم په پاکستان کې پاتې شوي دي او هغوی ډېر ښه بلد دي له حالاتو سره. د یونس خان شتون به پرته له شکه ډېره مرسته وکړي. تېره ورځ چې موږ د یونس خان خبرې اورېدې هغه ډېر ډاډه ښکارېده او فکر یې کوو چې حتی افغان لوبډله کولی شي دغه اتلولي ترلاسه کړي. یو څه د مثبت ټکي په توګه هغه چې یاد کړه دا و چې مثلا پخوا افغان لوبډلې کولی شو چې یوه لوبډله راایساره کړي، یعنې لوبه په خپل اختیار کې واخلي، په لوبه باندې حاکم واوسي. مګر دا چې څنګه دوی وکولی شي لوبه پای ته ورسوي دغه هنر له دوی سره نه و او موږ ډېرې نږدې لوبې وبایللې. مثلا موږ به ګټې ته ډېر نږدې شوي وو چې هغه حالت هغه د کم تجربهګۍ په اساس و. اما د ده خوشبیني دا وه چې اوس افغان لوبډله په داسې یو سټیج او حالت کې ده چې هغوی نه یوازې دا چې لوبډلې راګیرولی بلکې لوبې هم ګټلی شي. نو په کافي اندازه سره ښه توپ اچوونکي دي. زموږ د توپ اچونې برخه ډېره زیاته غني او ډېره ښه ښکاري. د سلو بالینګ ډپارټمنټ او هغه شعبې ته که تاسو نظر واچوئ هرومرو به تاسو ته داسې سترګو ته درېږي چې تاسو ډېر ډاډه کوي او همدارنګه په خپله فاست بالران هم بد حالت څخه نه تېرېږي. د وروستیو کې د فرید احمد ملک پرفارمنس ډېر عالي دی. فضل حق فاروقي له ښه حالت څخه تېرېږي. ځوان نوید زدران که وګورو هغه نیچرل پین سوینګ سره مشهور دی او هغه د اوسني حالت کې هغه د ډېر سپیډ او سرعت لرونکو توپ اچوونکو څخه دی. دغه برخه هم غښتلې ده او که لنډ ووایو موږ 11 ډېر ښه لوبغاړي انتخابولی شو او توقع داسې ده چې افغان لوبډله به که څه هم حریفان یې ډېر غښتلي دي شک نشته، خو د افغان لوبډلې لوبې به په یقیني توګه ډېرې د پام وړ وي. وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې د انګلستان د پارلمان د غړو لخوا د په افغان کرکټ د بندښت خبرې او وروستیو کې د سویلي افریقا د سپورټ وزارت هغه د افغان کرکټ د بندښت تایید دا به لوبو ته څومره رنګ او خوند ورکړي په چمپیون ټرافي کې؟ هغه لا به د افغان لوبغاړو احساس څومره ورسره راژوندی وي؟ ډېره زیاته مننه. رښتیا هم دغه خبرونه چې په پیل کې رامخې ته شول یو څه ټکان ورکوونکي وو چې څنګه مثلا هغه هیوادونه چې دوی ګویا ظاهرا د بشر دعوادار ځانونه ګڼي د هغوی هغه سیاسون دغسې د یو تصمیم غوښتنه کوي، خو د افغان کرکټ لوبډلې څخه هم په نړیواله او هم په سیمه ییزه کچه ډېر پراخ ملاتړ وشو او طبعا دغه ملاتړ به لوبغاړي هم ډېر زیات ډاډه کړي وي. موږ حیران یو چې څنګه مثلا د یو چا یا د یوې طبقې د حقونو لپاره له یوې بلې طبقې څخه حقونه اخیستل کیږي. یعنې دا عدل دی. سړی بیخي حیرانېږي د دوی دغسې تصمیم او دغسې خبرو ته. نو زما په فکر د ICC وروستیو پوسټونو نه هم ښکاري چې دغه یوه ډېره لویه اداره دوی کله هم نه غواړي چې د افغانستان په څېر یو نوم چې په کرکټ کې خورا ډېر ځلېدلی دی او د دوی لپاره د نورو ډېرو غښتلو لوبډلو ترمنځ د ګټې وټې یوه بهترینه وسیله ده. فکر نه کوو چې دوی په دغسې ګنګوسو سره د افغان کرکټ متاثره شي. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه په ایونټونو کې دغسې حالات یا د لوبډلو ترمنځ د هیوادونو ترمنځ سیاسي رقابتونه یا دغسې کشلیت طبعا په لوبو او د لوبډلو او د لوبډلو په مینوالو باندې هغوی په احساساتو باندې هرومرو تاثیر لري. پاکستان کې موږ په کافي اندازه کراوډ لرو او دوی به خامخا په ډېر قوت سره د خپلې لوبډلې تر شا ودرېږي او د دوی سپورټ به افغان لوبډلو ته لا ډېر توان مورال او انرژي ورکړي او دا ډېر د پام وړ ټکی دی. او د وروستي جنجالونه مثلا موږ چې کومو حریفانو سره مخامخ یو په ځانګړې توګه استرالیا سره دغه لوبې به
ډېرې زیاتې خوندورې وي او په ټوله کې به ډېر زیات مینوال ولري او په خوند سره به یې ننداره کوي. دې هیله چې افغان لوبغاړي هلته ډېر ښه وځلیږي. کور مو د ناتب صاحب چې وخت مو راکړ له موږ سره وایي. ډېره زیاته مننه الهام صاحب، وخت مو په خیر. د چمپیون ټرافي په وړاندې د افغان لوبډلې په وروستي لومړړ چې اعلان شوی و د موجب په نشتون په میډل اورډر کې په همدې تړاو مو د کرکټ د چارو شروونکي ښاغلي صفت عتیب سره لنډه مرکه او تبصره درلودله. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.